پاندا یو ښکلی نایاب او ښایسته ژوی چې ډېر خلک یوازې د کارټون یا عکسونو له لارې پیژني، خو ته پوهیږې چې دا تور او سپین رنګ لرونکی ژوی د ځنګلونو خاموش قهرمان دی. راځئ نن یې له نږدې وپیژنو. پاندا یو نایاب خرسنما ژوی دی. دې ته اکثره خلک جاینټ پاندا وایي. د تور او سپینو بڼو له امله ډېر ژر پیژندل کیږي. دا یو له هغو ژویو ده چې د نړۍ د نایاب حیواناتو په لیست کې راځي. پاندا کومې ځانګړنې لري؟ بدن یې ډېر غټ، قوي خو ښایسته ښکارېږي. سترګې یې تورې کړۍ لري چې ځانګړې ښکلا ورکوي. غاښونه یې قوي دي ځکه بامبو خوري. او تاسو سره به پوښتنه پیدا شوې وي چې بامبو څه شی ده؟ بامبو یو ډول واښه دي چې پاندا یې خوري. له طبیعت سره مینه لري، ټمبل، آرام او سوله ییز ژوی دی. کیدای شي په ورځ کې تر 1200 ساعتونو پورې خواړه وخوري. پاندا یوازې د چین په ځینو غرنیو سیمو کې ژوند کوي، په ځانګړي ډول د سیچوان، شانسي او ګانسو ولایتونو ځنګلونو کې. هلته هغه له لوړو ونو، باراني هوا او آرام طبیعت سره آشنا شوی ده. د پاندا خوراک 99% بامبو دی، د ونو یو ډول نرم بوټی. کله کله میوې، واښه یا کوچني حیوانات هم خوري، خو ډیری یې بوټي خوري. هر پاندا شاوخوا له 15 تر 20 کیلو بامبو په ورځ کې خوري. پاندا د بامبو ځنګلونه پاک ساتي او د نباتي ژوند توازن ساتي. دا ژوی د چاپیریال یوه مهمه برخه ده چې د ایکوسیستم ساتنه ورسره تړلې ده. د پاندا د ژغورنې هڅې نور حیوانات او طبیعي سیمې هم خوندي ساتي. همداراز پاندا د انسانانو لپاره د طبیعت د ارزښت یو ژوندی سمبول دی، هغه چې موږ ته یادونه کوي چې طبیعت ساتنه څومره مهمه ده. پاندا یوازې یو ښکلی ژوی نه دی، دا د طبیعت غږ دی. د هغه نرم او سوله ییز شخصیت د بامبو له ځنګله تر نړیوالو څیړنیزو مرکزونو پورې، دا ژوی د ځمکې د بقا یو مهم قهرمان دی. په طبیعت کې پاندا معمولا تر 100 کلونو پورې ژوند کوي. په اسارت یا ژغورنیزو مرکزونو کې یو عمر زیات شي، حتی تر 10 کلونو پورې ژوند کولای شي. د ټولو زیات عمر لرونکی پاندا جای تر 38 کلونو ژوندی پاتې شوی دی. یو بالغ پاندا په ورځ کې تر 20 کیلوګرامه بامبو خوري. تقریبا ټول وخت یې خوړلو ته وقف شوی دی. د پاندا غاښونه دومره قوي دي چې کلک بامبو بیخي چورلولی شي. که څه هم 99% بوټي خوري، خو له علمي پلوه یې بدن د غوښه خوړونکو له ډلې څخه دی، له خرس سره ورته ژوی. پاندا 5 ګوتې لري، خو یوه شپږمه جالي ګوته هم لري چې بامبو نیولو کې مرسته ورسره کوي. د مور له بدن سره پرتله د پاندا ماشوم تر ټولو کوچنی نوی زیږیدونکی حیوان وي، یوازې 100 ګرامه. د سترګو چاپیره تورې کړۍ لري چې ډېرې ښکلي او ځانګړې ښکاري. پانداګان مختلف غږونه لري، غږ، غرغر یا چیغې چې له یو او بل سره اړیکه ونیسي. پاندا تنهایی خوښوي، یوازې ژوند کوي، یوازې خوړل کوي او یوازې ګرځي. که څه هم لوی خرسنما بدن لري، خو ډیر سست او آرام او ښایسته ژوی دی. کله کله ټوله ورځ خوب کوي. پاندا د نړیوالو محافظت کوونکو سازمانونو نښه ده، لکه WWF د طبیعت د ساتنې سمبول ګڼل کیږي.